له حقانی وروسته په شیخ هبت الله د عبدالسلام حنفي سخت گذار. عبدالسلام حنفي ولې شیخ هبت الله ته غوسه شوی او تازه کومې څرګندونې کړې او څه یې ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د مشر پر افراطي دریځونو د انتقادونو په دوام کې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي بې له دې چې د هبت الله نوم واخلي وویل د یو مفتي دنده یوازې دا نه ده چې ووایي ممنوع. ده وویل کله چې مفتي یو شی منع کوي باید بدیله لارې هم وړاندې کړي. د یو مفتي دنده یوازې دا نه ده چې ووایي هذا منع، حال دا چې ممنوعیت یوه مسله بیانوي. باید مسلمانانو ته یوه سمه لار وښیي او ووایي چې دا سم نه دي او که په دې لاره ځئ نو سمه ده. ښاغلي حنفي چې په کابل پوهنتون کې د مرکزي پوهنتونونو د استادانو لپاره دیني او علمي سیمینار په نوم غونډې ته وینا کول ټینګار وکړ تر څو چې تعلیمي سیستم پیاوړی نه شي هیڅکله د یوه خپلواک هیواد ادعا نشو کولی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال زیاته کړه موږ دعوه کوو چې خپل هیواد ته دا یا هغه ورکوو. دا هسې هوایي خبرې دي. ښاغلي حنفي د خپلو خبرو د تایید لپاره وویل که د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په مسله یا اهمیت پوه نه شو څنګه به له دې حالته ځان وژغورو. د نړۍ او افغانستان له دیني عالمانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تیاره ذهنیتونو د رڼولو لپاره هڅه وکړي. تر دې وړاندې د شنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په خوست کې په یوه غونډه کې پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریځونو انتقاد وکړ. ویې ویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوي دي. له اخلاقي اړخه د نیوکې اصول دا دي چې که څوک په امیر، مسؤل، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بې احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانوري او خپلې نیوکې ورته ووایي. خو یوه ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بې له دې چې د حقاني نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا دي چې که څوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه یې ورته ووایي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دریځ سره مخالفت څرګند کړی و.